د خوست کرنې ریاست مسؤلین د ښو فصلونو او غوره حاصلاتو په ترلاسه کولو کې د مرسته اړینه بولي او له نورو مرستندویه بنسټونو هم غوښتنه کوي چې راتلونکي کې د ته ورته نور پروګرامونه هم پلي کړي. خوست ولایت دپاره 10,900 نفره د NAC موسسې تطبیقونکي مسادو چې په یوه طرفه غنم راغلي دي دوی تطبیقوي او امید ده انشاءالله چې دا به د خوست لپاره یوه مثبته نتیجه ورکړي او بزګرانو سره به یو ښه لاسنیوی په دې برخه کې. د FAO ولایتي مسؤلینو په قلندر ولسوالۍ کې د یاد پروګرام د پرانیستې پر مهال وویل د غنمو د تخم او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ یې له سړو سیمو راپیل کړه چې هممهاله په سپیره ولسوالۍ کې هم ورته توزیع روانه ده او راتلونکو ورځو کې به د خوست نورو ولسوالیو ته هم وغځیږي. چې په دې سره موږ غواړو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ترویج کړو او د خلکو هغه ستونزې چې د تخمونو په بخش کې لري مثلا که غنم زیات کړي او حاصل یې نه وي نو د حاصلاتو د لوړولو په خاطر دا مرسته روانه ده. ورته مهال بزګرانو خوښي څرګندوله چې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې به د دوی کرنیزې ځمکې په کم وخت کې د زیاتو حاصلاتو جوګه وګرځوي. مخکې له دې نه موږ دا تخم نه لره د موږ کروندو ښه حاصل نه ورکوو او اوس د دې تخم پر رسېدو سره به انشاءالله په کلندر کې غنم ښه نتیجه ورکړي او بالاخره به بزګر وکولی شي چې ښه حاصلات په اوړي کې راټول کړي. چې د میږ هر وخت پوره حاصل ښه نه راتله خو روپده به ډېر اوس اصلاح شوي تخمونه یې وکړه مې ډېر تر ورځې دغه مؤسسې نه ډېر لږ نه. هیرنه وی چې د مرستې لپاره مستحق بزګران له وړاندې د زراعت او اقتصاد ریاستونو لخوا د سروې په پایله کې مستحق پیژندل شوي وو.